نن موږ وایو چې څنګه کولی سو USB بوټیبل کو او د USB له لارې نه کمپیوټر ته وینډو وکړو. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو نو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه د سره وګورئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. رابه شو دلته وټ پروګرام ته. نو وایو چې څنګه کولی سو how to find how we can bootable USB and then install Windows from USB. Follow the following steps. څنګه کولی سو USB بوټ وکړو. موږ سره لاندې سټیپونه زیاته مراحل کړئ. لومړی باید تاسې USB کمپیوټر ته داخله کړئ. USB کمپیوټر ته ور واچوئ. نو بیا به تاسې کمانډ پرمپټ خلاص کړئ. اوپن کمانډ پرمپټ فرام اډمنسټریټر. نو کمانډ پرمپټ به له اډمنسټریټر نه خلاص کړئ. بیا به راسو لاندې دا کمانډ به تاسې څنګه کوئ په CMD کې ولیکئ. نو راځو کمانډونه لیکو. نو لومړی به ولیکئ ډیسک پارت به ولیکئ. بیا به لیس ډیسک سلیکټ ډیسک 1 کلین کریټ پارټیشن پرایمري. ورپسې به شپږم سلیکټ پارټیشن 1 به انتخاب کړئ او اکټیو له اکټیو نه وروسته فارمیټ له فارمیټ نه وروسته اساین او ورپسې په اخر کې اگزیټ. نو څنګه اوس موږ راځو دلته به راسو وینډو ته. په وینډو باندې به رایټ کلیک بټن باندې به رایټ کلیک وکړئ. کمانډ پرمپټ به څنګه کوئ انتخاب کړئ. او که چیرته ستاسو سره په دې ځای کې کمانډ پرمپټ موجود نه وي نو رابسئ په ټاسک بار باندې به رایټ کلیک وکړئ او دلته به راسئ ټاسک بار سیټینګ ته. په ټاسک بار سیټینګ کې به تاسو دلته راسئ دلته به لاندې راسئ. دا اپشن به تاسو څنګه کوئ ورته اپ به کړئ. که چیرته ریپلیس کمانډ پرمپټ وی وینډوز پاور شیل اند د مینو که چیرته دا ستاسو سره آن وي نو کله چې موږ دلته رایټ کلیک ورباندې وکړو نو زموږ سره به په دغه ځای کې وینډوز پاور شیل راځي. نو کله چې تاسو کمانډ پرمپټ راولئ نو تاسې به دا چک څنګه کوئ اپ به کړئ. نو ورپسې به دا کلوز کړئ او رابسئ وینډو بټن باندې به رایټ کلیک او بیا به څنګه کوئ کمانډ پرمپټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو به څه خلاصي یس به کوئ کمانډ پرمپټ خلاص. او که چیرته ستاسو دا طریقه هم نه وي په یاد نو رابسئ دلته سرچ کې به تاسو ولیکئ لنډ CMD. CMD کله چې تاسو پریس کړئ نو رابسئ رایټ کلیک دلته وکړئ رن از اډمنسټریټر به کوئ. کله چې رن از اډمنسټریټر کړ نو یس به کوئ. نو تاسو سره به څه خلاصي کمانډ پرمپټ خلاصي. نو دلته به راسو دا وینډو به څنګه کوئ کوچنی به کوئ. نو زموږ سره به لومړی چې دا ډیسک پارت ده تاسو به ولیکئ چې ډیسک سپیس پارت انټر به کوئ. ډیسک پارت بخښنه غواړم وبه لیکئ ډیسک پارت. لومړی به څه ولیکئ ډیسک پارت انټر به کوئ. ډیسک پارت کله چې ډیسک پارت ولیکو نو زموږ به کمپیوټر ته څنګه سي ډیسک پارت ته به داخل سي. کله چې داخل سو ورپسې کمانډ به تاسې لیس ډیسک لیس سپیس ډیسک. نو تاسو به د کمپیوټر کې چې کوم ډرایوونه په مکمل ډول به ټول تاسو ته راوړوي. نو زموږ سره چې د کمپیوټر آنلاین لومړی زیرو ډیسک چې دا د کمپیوټر کې 3 ډرایوونه دي. کمپیوټر هر ډیسک موږ ته راخلي. په دویم قدم کې موږ سره چې ده USB ده 1 چې ده موږ سره USB ده 14 GB ده او ورپسې ډیسک 2 چې ده موږ سره ایکسټرنل هارد ډیسک راخلي. نو په یاد ولرئ له تاسو سره حد اقل باید له 14 GB USB باید له ځان سره ولرئ. وینډو کې اچوئ په 8 GB کې هم کېږي خو په هغه وخت کې چې ستاسو سره د کوم وینډو فایلونه وي هغه له 8 GB نه باید زیات نه وي. نو کله چې دا پریس کړو اوس به لومړی ډیسک موږ څنګه کړو انتخاب به کړو سلیکټ په سپیس ډیسک سپیس 1. ګورئ کله چې یو تاسو ورکړئ نو تاسو سره به USB انتخاب سي. که چیرته 2 ورکړئ
داسې نه وي چې تاسو یا 0 ورکړئ یا 2 یا بل یو نه شمېره ورکړئ نو تاسو به کمپیوټر فارمټ کړی وي یا به ایکسټرنل هارډ ډیسک فارمټ کړی وي نو ورپسې به تاسو دقیق هغه خپل ډیسک 1 به ورکړئ نو بیا به څنګه کوئ انټر به یې کوئ نو اوس موږ سره څنګه څه ډیسک 1 سلیکټ څه ورپسې به راسئ کلین به یې کوئ نو دغه USB به څنګه سي کلین به سي کلین انټر سکسس دا څنګه څه کلین څه نو ورپسې به یو پارټیشن مو پکې جوړ کړو کریټ سپیس پارټیشن سپیس پرایمری انټر به یې کوئ نو دا موږ سره څنګه څه پارټیشن مشخص جوړ څه نو بیا به دا پارټیشن څنګه انتخاب به یې کوئ select space partition space 1 لومړی پارټیشن ستاسو کې جوړ کړی دا به څنګه کوئ انتخاب به یې کوئ نو موږ سره پارټیشن څنګه څه انتخاب سو اوس به دا پارټیشن چې کله موږ په USB کې پارټیشن وکړو دا به څنګه کوي اکټیو به یې کوي اکټیو کله چې موږ دا اکټیو کو نو ورپسې به دا پارټیشن لومړی دا فارمټ به یې کوي لکه موږ چې کله په کمپیوټر کې پارټیشن یو کړو لومړی چې کله ډرایوونه جوړ په لومړی سر کې له موږ نه فارمټ غواړي ډرایو نو بیا موږ استفاده ترې کولی سو نو موږ ورس پارټیشن پکې جوړ کړو نو اوس دا موږ څنګه کوو فارمټ کوو فارمټ سپیس FS مساوي NTFS دا به NTFS ته واړو نو دا به زموږ سره تر څو پورې ورسیږي پرسنټیج تر 100 پورې نو اوس موږ څنګه کړو اکټیو محاکو او فارمټ FS is equal to NTFS دا موږ ولیکل دا به تر 100 پورې دا پرسنټیج موږ سره ورسیږي نو بیا به اساین کو کله چې 100% ته ورسېدل نو را به څه فارمټ خلاصو نو په اخر کې به تاسو لیکئ اساین به پریس کړئ له اساین نه وروسته که چیرې تاسو د وینډو فایلونه هغه چیرته کمپیوټر کې تاسو سره فایل وي مخکې له مخکې د وینډو فایل تاسو جوړ کړی وي ایسو فایل مو څخه جوړ کړی وي نو تاسو به راسئ خپل کمپیوټر ته کمپیوټر کې په کوم ځای کې چې تاسو ایسو فایل اچولی وینډو فایل نو هغه ځای ته به راسئ یا خپل تاسو کولی سئ وینډو سی ډي کمپیوټر ته داخله کړی د وینډو سی ډي فایلونه به کاپي کړئ په سافټویر کې به دلته راسو پروګرامینګ سافټویر اپریټینګ سیستم ورپسې له اپریټینګ سیستم نه وروسته به دلته موږ سره تیار ایسو فایل جوړ شوي دی وینډو موږ جوړ کړی دی نو په راتلونکي ویډیو کې به هم دا ووایو چې څنګه کولی سو له وینډو فایلونو څخه همداسې یو ایسو فایل جوړ کړو نو دا په راتلونکي ویډیو کې ووایو نو که چیرته ستاسو سره ایسو فایل وي هغه به څنګه کوئ ایکسټراکټ به کوئ USB ته به ایکسټراکټ کوئ نو رایټ کلیک پې وکړئ اوس موږ غواړو دلته موږ سره دوه دی یو پروفیشنل X 4 بایټه دی یو بل موږ سره پروفیشنل دوه دی په دغه کې هم 4 دا موږ سره 4 ده او دا څه ده 8.1 وینډوز ده دا موږ څنګه کوو کاپي کوئ رایټ کلیک دلته که چیرته وینرار اپلیکیشن تاسو انسټال کړی وي نو تاسو کولی سئ هغه ته دلته راځئ ایکسټراکټ فایل هغه تاسو ایکسټراکټ کولی سئ نو موږ دا څنګه کوو مینټس ته راځو اوپن به یې کوئ کله چې تاسو اوپن کړل نو دا به کنټرول A کوئ ټول به انتخاب کړئ کنټرول C ټول به څنګه کوئ کاپي به یې کوئ که چیرته تاسو سی ډي ور اچولی وي کمپیوټر ته نو تاسو کولی سئ سی ډي همداسې خلاصه کړئ ټول فایلونه یې کاپي کړئ نو
کنټرول سی کاپي م کړل، ورپسې به وروسته شاته سئ. ښه دلته به تاسې راسئ USB ته. USB باید به رایټ کلیک وکئ، همدا فایلونه به په دې ځای کې څنګه کئ، پیسټ به یې کئ. پیسټ دا فایلونه د وینډوز کوم دي دا به کمپیوټر اوس USB ته کله مو چې فایلونه یې کاپي کړل نو رابسې بېرته سیمډیک به اګزیټ به یې کئ. نو زموږ سره بېرته وینډوز سیسټم ته لاړ شي. نو زموږ فلش څنګه سو، USB بوټیبل شو او تاسو کولی سئ کله چې USB بوټیبل کئ فایلونه ورته کاپي کئ نو کله مو چې فایلونه ورته کاپي کړل اګزیټ هلته هم وهلی سئ او نو اوس هم تاسو کولی سئ اګزیټ ورکئ. نو دا و زموږ سره د USB د بوټیبل کولو طریقه. کله چې تاسو دا به کلوز کئ نو موږ USB لرې کوو. کله چې تاسو خپل کمپیوټر ته وینډو کوئ اوس نو تاسو USB څنګه ده بوټیبل ده، ریډي ده د وینډو کولو لپاره. نو کله چې بیا خپل کمپیوټر ته وینډو کوئ نو کمپیوټر ته به USB داخلي کئ، کمپیوټر به ریسټارټ کئ. ډیل کمپیوټر لپاره به F12 ووهئ، د HP لپاره به F9 بټن ووهئ. نو تاسو سره به وینډو هغه پروسیجر چې د هغه طریقه به مخته لاړ سئ، ستاسو سره به وینډو وشي او څنګه USB بوټیبل کو. نو دا بوټیبل کول موږ سره کله چې تاسو USB له کمپیوټر څخه وباسئ او بېرته ور واچوئ ګورئ ستاسو USB همدا شکل اخلي. اوس زموږ سره فلش یا USB په دې شکل باندې ښکاره کېږي. نو موږ سره USB څنګه سو بوټیبل شول او هم وینډو پکې شته. نو تاسو کولی سئ چې وینډو ترې وکئ. نو زموږ USB د وینډو لپاره ریډي ده، تیاره ده، موږ کولی سو وینډو له دې لارې نه وکړو. نو USB له کمپیوټر نه څنګه کړو وباسو. نو که چېرته زموږ ویډیو تاسې تر پایه پورې کتلې وي نو ویډیو درسره شیر کړئ او یوټیوب چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ او چې تر څو زموږ ښایسته ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي.